د هغې نه بعد سوال دا دی چې آیا په واده کې دا ګاډی د ناوي دا ګاډی سنبالول داسې جایز دي لکه څنګه چې نن سبا سنبالي؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا چې دې کې هېڅ حرج نشته، جایز دي. پخوا به هم دا ډولۍ راوړه د صحابه کرامو په وخت کې، سلفو په وخت کې کیجاوه به ښکلې غونته کې هغه به په دې اوښ باندې کېښود او هغه به یې داسې مزداره کړې وه، ښکلې ښکلې کپړې به یې پرې اچولې. خوشحالي ده، خو صرف دومره ده چې د شریعت په حدودو کې دننه چې اسراف پکې نه. الله وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورئ وڅکئ خو اسراف مه کوئ. نه ده د خوشحالۍ موقع ده کې سړی چې د ګاډي باندې څه ګلونه ولګوي یا بل څه داسې څه پې ولګوي چې پړقېږي د هغې د لاسه، هېڅ خبره نه ده. دا بعض داسې چې د کوم د وخت نه مخکې مفتي شي داسې به یې سختې فتوې ورکوي، دا هم حرام وکړو، دا پرېته خوشحالي ده کومه چې مباح او جایز خوشحالي چې دا خلک پرې خوشحاله شي. والله اعلم.